اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وګو ملګرو تقریبا 30 اکتوبر باندې طاهر خان د مرحوم محمد زمان د کور یو ویډیو شیر کړی و چې د هغوی د کور مسله وه، کوم چې یوه کمره وه او هغه هم پرېوتواله وه. د هغې دپاره نو زمونږ یو ملګري و، هغه ما ته 80,000 روپۍ راکړې وې او الحمدلله هغه 80,000 روپۍ هغه کور والو ته ورسېدې او په طورې ریکارډ هم مونږ راوستې چې یاره چا چې دا امداد کړی و د کور والو سره هغوی ته هم دا پته ولګي او چې زمونږ پیسې رسېدلي دي او کور والو ته چا ته چې ضرورت و نو په دې وجه باندې ویډیو تاسو مخکې وګورئ. د غریبۍ ژوندونه تیر بشي خو هیر به نشي، د غریبۍ ژوندونه تیر بشي خو هیر به نشي، ما دي هر زخم په زړګي پر هر لیکلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. د مرحوم محمد زمان په کور کې ولاړ یم. کور اس یو نوم دی خو مثال د هغې د کندر دی. د الله تعالی په ډېرو نعمتونو کې یو نعمت کور هم وي او د الله په ډېرو نعمتونو کې څه غټ نعمت هغه د خاوند هم وي. محمد زمان مرحوم چې د بیمارۍ د وجې نه تقریبا 3 کالو نه هغه وفات دی او هغه د کور حالات څنګه دي. زموږ خورکۍ چې دلته وخت تېری د خپلو بچو سره چې د هغو بلکل هېڅ اثر نشته. زه دا خور ورته تپوس کوم د دې کور حالات یې نو کور ویل ورته ګران دي ځکه چې هغه چې تاسو ورته ګورئ نو مثال یې د کندر دی. راځئ په دغې کندر کې زموږ دا خورکۍ د خپلو لوریانو سره د خپلو بچو سره څنګه زندګي تېروي یو درد بری کهاني ستاسو سره شیر کوم. راځئ زموږ سره. او تاسو هم کوشش دا وکړئ چې تاسو خوږ شئ څوک داسې غریبانان دي د هغوی خیال وساتئ، کوشش کوئ د هغو دپاره اواز پټوئ او هغه اواز چې دی نو هغې باندې بیا داسې خلک وي چې هغو مدد کولی شي د داسې خلکو نو هغوی ستاسو په یو اواز باندې هغوی ته دغه امداد میلاو شي. څنګه چې طاهر خان اواز چوت کو او الحمدلله دغه کور والو دپاره روان دی کار او خلک ورسره ګوري کوشش کوي چې یاره څه نه څه مدد یې وکړي. ویډیو تاسو خامخا وګورئ مخکې او خپل ملګرو سره مخکې هم شیر کړئ په وجه د دې چې که داسې نور خلک هم وي او د هغوی په یو شیر کولو باندې څوک د چا امداد وکړي نو تاسو الله پاک د دې ثواب درکوي. ډېر مننه. السلام علیکم. الرحمن الرحیم. نن موږ هغه کور ته راغلي د کم اواز چې طاهر بھائی په سوشل میډیا باندې اوچت کړی وي او د هغه په وجه باندې ډېر خلکو امداد وکړو او د خیره د دې خلکو د امداد سره دا کار خیر روان دی. دا کار ماشاءالله ښه د خیر سره روان دی. دا د شاول استاد دی دوی سره خپل چې څونه دوی خپل کېږي خپل کوآپریشن او دوی سره کوي او ما یې د ترو سره به یو څه خبرې وکړو. یوه کوټه وه هغه هم د دې غره د طرفې به اوبه راتلې ډېرې زیاتې او هغه نیم ته موږ ته ډېرو خلکو یې دا وغورځوه خو موږ وایو چې موږ دا وغورځوو موږ به کم ځای اوسېږو موږ د اوسېدو ځای خو نشته. بس بیا اخر کې راتاو شو چې زجه مرک شو موږ یې دا الله د الله دا مې خدای شته کې دا راغی وایي دا زه به د الله د رضا لپاره به دومره دا کار به زه وکړم زه به د خپل طرفه تنخوا ورکوم استاد له تاسو له به دا دغه وکړم د دې بدلې چې الله په آخرت او په دنیا دواړو ته زموږ سره چې ډېر خلکو امداد کړی دی د چا چې څه وس کېدو الله پاک دا بدلې په آخر او په دنیا دې ونه خدای پاک ورکړي او تاسو به خدای ډېر بار وکړي چې زما دې غریبې ډونګرې ته راغلی او دونه زما تپوس د هغه بیماري وه لکه بیا صفات شوی دی چې هغه بیا مړ شم زما دا بچي خو واړه لکه بیا زه پردی مزدورۍ ته وتم ما یې چې ولې زه پردی مزدور کوم چې دا بچي مې واړه دي چې چا سره مرستې شي نو بیا به کومه نو بیا د وضع کول مې د پردی سالک او مزدوري کوله اوس پورې ټول مزدوري کوله د خپلو بچو لپاره رزق هغه لوی ذات ورکړي خپل محنت په دې کول د خپل بچو لپاره او ډېر ګران کار دی چې په داسې ماحول کې سړی وخت تېروي او مشکلات انسان دی خو دا کم زموږ سره ترور د زموږ یو خوږ مشر دی دا هغه یو 80,000 روپۍ رالیږلي 80,000 روپۍ چې هغه زه د دې ویډیو مخامخ دې روډ ته ورکوم کم کانټیکټ چې کوم نمبر هغه د
نامه څه ده؟ محمد غیاث د دوی نمبر پکې و. نو ان شاء الله تعالی ستاسو امانت چې کم دی د دې کمرې په ذریعه باندې او د دې د وړاندې به دې ته خو پوره پوره رسي. بس ترو دواګانې دې خلکو ته کوه، دغه مسافرو ته کوه چې ستا په خیر دا خو دې خدای دې ورکړه کوم چې زمونږ به دغه نشته، بس الله سره ښېګړه ده. زمونږ هېڅ دغه نشته، د الله څخه ښېګړه ده. او الله دې دا بدلوي، یو بد به ور ورکړي چې د سرو ماڼۍ ورکړي چې لکه مونږ له کمه کوه الله له هغو له زیاته کړي. زمونږ به نور څه زمونږ دغه دواګانې ورته کوي ترو دې ټولو خلکو ته چې مطلب دونه الله والا خلک په دنیا کې موجود دي چې دونه د خلکو سره ښه وکړي. واحد ولا شريك هم رحيم وهم كريم. دا ټوټل 8000 روپۍ شو ترو او په دې باندې ان شاء الله دا نور به امداد خلک کوي او تاسو کار به خیر روان ان شاء الله دا کار به ان شاء الله مکمل وشي ان شاء الله. خو په خپلو چې کله ماښام د خپل بچو سره راټول شي نو دغه مسافرونو ته دا څوک چې د دنیا په هر ګوټ کې دي د غریبو سره ښه کوي دغه خلک په خپل دوا کې مهر او خپل درنو دواګانو کې او الله دې تاسو خدای په دونه دغه وکړي نو تر سوری وکړي نو خامخا نه دی یادو. الله دې تاسو زندګي په دې روجم دا خدای دې یاري روجې نیولي دا خدای پاک دې دونه زموږ د دواګانې به الله پاک نه قبلوي. بس دا چا چې دا پیسې رالېږلې وې ترو هغه زما نوم د سره اخلم او زمونږ نوم په دې اخلو چې مطلب نور کسان څوک دا ونه وي نور هغه زما نوم بر سره نه اخلي. موږ بیا د دې په وجه دا نوم اخلو چې الله پاک نور داسې خلک را پیدا کړي چې داسې غریبو خلکو سره ښه وکړي او ستاسو دا مطلب دا روزګار د غریبو خلکو هر یو چې کم مشکلات دي هغه د دې خلکو په ذریعه باندې الله پاک اثر ته ورسوي. بس خپلو درنو دواګانې کې ترو دا مسافرونه ټول یادوه او د هغې پورې والسلام دي. دا پیسې چې کوم دي دا زموږ رور فضل خالق هغه کار وکړو او مطلب دا کم تاسو ما کوم کس یاد کړو ګران مشر دی هغه د کار وکړو چې مطلب تاسو دا پیسې دوی ته ورسوئ نو موږ فضل خالق او مطلب یا چا چې امداد کړی دا ټول مشکور او ستاسو پیسې خپل ځای ته ورسېدې ډېر ډېره مننه. السلام علیکم.